السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای وکړي چې روغ او جوړ استګي. زه عاقب الله همدرد، تاسو ګورئ عاقب خان ټیکنیکل یوټیوب چینل. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته درو خیمه چې تاسو دغه رقم اپلیکیشنونه له پلی سټور نه څنګه ډاونلوډولی شئ. تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن په هر یو ملک چې تاسو یاستګي په هغه ملک کې یعنی اویلیبل نه تاسو سره په هغه کنټري یا ملک کې نه نو تاسو دغه له پلی سټور نه څنګه ډاونلوډولی شئ. په دې ویډیو کې به دوستانو دغه په اړه پوره معلومات درکوم چې تاسو دغه څنګه ډاونلوډولی شئ له پلی سټور نو او ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. ویډیو ته آخر وګورئ تر څو طریقه یاد کړئ. نو دوستانو نوره طریقه به زه تاسو ته په ویډیو کې درخوایم تر څو ویډیو اوږده نه شي. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ویډیو نه لایک کړئ، ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړئ. عاقب خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هرومرو درسره سبسکرایب کړئ ځکه چې دغه ښایسته ښایسته ویډیوګانې موږ په دغه چینل کې هره ورځ اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ته یو اپلیکیشن درخوایم چې دغه څنګه ډاونلوډ کوم سره په د ملک کې اویلیبل نه ده نو څنګه کولی شو چې دغه اپلیکیشن د پلی سټور نه ډاونلوډ کړو. دغه اپلیکیشن د دې تاسو درخوایم چې دغه اوس څنګه له ګوګل پلی سټور نه ډاونلوډ کړو. لږ انتظار ورته کوو تر څو دغه اپلیکیشن اوپن شي. تاسو درخوایم چې دغه څنګه کولی شو له پلی سټور نه دغه اپلیکیشن په اسانۍ سره ډاونلوډ کړو. تاسو کتلی شئ this item is not available in your country. نو په افغانستان کې زه په افغانستان کې نو دغه موږ سره په افغانستان کې اویلیبل نه ده. تاسو ته خو زه دغه ګیم درښیم نور اپلیکیشنان که تاسو ډاونلوډوئ نو تاسو په دغې طریقې سره ډېر په اسانه دغه ګوګل پلی سټور نه هر یو ډاونلوډولی شئ. نو زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. تاسو به سیټینګ ته راسئ. سیټینګ ته چې راغلی نو تاسو به دلته اپس منیجر یا ابز په نوم به دلته یو اپشن نو تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ. په هغې باندې چې کلیک وکړو بیا به دلته تاسو ته ډېر اپلیکیشنان راوړي. د اپلیکیشنان به تاسو ته راسي نو تاسو به دلته ګوګل پلی سروس او ګوګل پلی سټور دواړه به پیدا کړئ. چې پیدا هم کړو په هغې باندې به کلیک وکړئ، سټوریج به ورته انتخاب کړئ او کلیر آل ډاټا به کړئ. تاسو کتلی شئ کلیر آل ډاټا. نو کلیر آل ډاټا هم چې کو اوکې باندې به کلیک وکړئ بیا به شاته راسئ. شاته چې راغی دلته وه پلی سټور ورته پلی سټور به انتخاب کړئ او بیا به کلیر آل ډاټا دا کړئ. دا هم چې کو بیا به مابینس ته رسئ او دلته به تاسو ورته هر یو وی پی این هم چې ډاونلوډ کړی نو تاسو به هغه وی پی این کنیکټ کړئ. نو زه ټربو وی پی این نه ډاونلوډ کړی دی نو زه دغه کنیکټ کوم. لږ انتظار ورته کوو تر څو دغه اپلیکیشن نه واوړي. نو دغه کنیکټ کول روان دي. لږ انتظار ورته کوو چې دغه کنیکټ شي تر هغې پورې. نو تاسو کتلی شئ دغه ما سره کنیکټ شو. نو زه اوس تاسو ته هغه اپلیکیشن درښیم. زه اپلیکیشن ته ورځم نو تاسو ډایرکټ هم ورتلی شئ پلی سټور اوپن کولی شئ. نو زه اپلیکیشن له لارې ورځم ګوګل پلی سټور ته. لږ انتظار ورته کوو تر څو دغه راواوړي. نو تاسو کتلی شئ دغه اپلیکیشن مخکې مې تاسو ته دروښودو چې دغه موږ سره اویلیبل نه و په دغه کنټري کې. نو اوس ورته لږ انتظار کوو تر څو دغه پلی سټور اپلیکیشن اوپن شي او هغه اپلیکیشن راوړي چې کوم مخکې نه ډاونلوډېدو. نو اوس به انشاءالله ډاونلوډ شي. تاسو کتلی شئ دغه اپلیکیشن ما سره اوپن شو. تاسو کتلی شئ د انسټال آپشن یې راغی دلته. نو تاسو به دغسې په دې طریقې سره تاسو دغه اپلیکیشن هر یو اپلیکیشن یې نو تاسو یې له پلی سټور نه ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ او اسانه طریقه ده. نو تاسو پلی سټور نه هر یو اپلیکیشن په دې طریقه سره ډاونلوډولی شئ. نو دوستانو نن ویډیو همدومره وله خدای وکړي چې خوښه شوې مو او تر دې وخته پورې مو راسره کتلي وي. د نورو ویډیوګانو لپاره درنه اخلم اجازت. د خدای په امان په مخه.